وخت په خیر له طرز پرس څخه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی د خبرونو سرټکي. له ولس سره پر تعامل د طالبانو ټینګار. د طالبانو لوی درستیز وایي که د خلکو زړونه خپل کړئ کولی شئ حکومت وکړئ. او په ایران کې د کډوالو د ایستلو له بهیر څخه د ښځو د فعالانو اندېښنې. ښځینه فعالانې وایي چې افغانستان ته د دوی لیږدل کېدل د مرګ ګواښ دی. کشور جمهوری اسلامی ایران در مقابل آنها رفتار خیلی ها بدی انجام داده و آنها را مجبور به اخراج می سازد که برگشتن آنها مرگ توسط طالبان را مواجه خواهد شد. او په تایوان کې د چین پر نظامی تحریکاتو د ولسمشر جو بایدن سختې نیوکې. اوس هم بشپړ خبرونه. زه مینه اکبري. د طالبانو یو لوړپوړی نظامي چارواکي ویلي که د افغان ولس زړونه خپل کړي کولی شي په افغانستان کې حکومت وکړي. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت دغه څرګندونې نن یکشنبې د سپتمبر په 22مه نیټه په کابل کې د طالب چارواکو او نظامیانو په ګډون یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک د طالبانو له ګواښونکو سیاستونو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د دوی له سخت دریځې خورا ناراضه دي. نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه هم تر اوسه په همدې دلیل د طالبانو له حکومت سره جوړجاړي ته زړه نه دی ښه کړی. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې له ایران څخه د کډوالۍ د ایستلو له بهیر څخه اندېښنه ښودلې ده او وایي چې افغانستان ته د دوی استول د مرګ ګواښ دی. دغه ښځینه خبریالانو غوښتنه کړې چې دوی باید له ایران څخه ونه ایستل شي او د بشري حقونو له ملاتړو هیوادونو څخه یې هم غوښتنه کړې چې دوی ته د پناه ورکولو لپاره په دې برخه کې مرسته وکړي. امیدوارم کمیساری عالی سازمان ملل هرچه عاجلتر به خاطر حمایت مهاجرین ساکن در ایران و پاکستان اقدام فوری کند. مردم افغانستان را در کشور ایران تنها نگذارید. بازگشت به افغانستان برای ما به معنای مواجه با خطرات جدی است. خطراتی که ناشی از حاکمیت طالبان و نقض حقوق اساسی زنان و دختران است. ما هر روز با این واقعیت تلخ زندگی می کنیم که ممکن است به دست طالبان کشته شویم یا حقوق اولیه‌مان همچون حق تحصیل، کار و زندگی آزادانه از ما سلب شود. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې خپل سفیر یې تاشکند ته لیږلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل ویلي چې د طالبانو سفیر عبدالغفار بهر تاشکند ته رسیدلی او په راتلونکو ورځو کې به په رسمي ډول خپل کار پیل کړي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د تایوان په سویل کې د چین له نظامي تحریکاتو څخه سخت انتقاد کړی. امریکا په تایوان باندې د چین له نظامي برید څخه اندېښنه ښودلې. جو بایدن ټینګار کړی که چین برید وکړي امریکایي پوځیان به له تایوان څخه دفاع لپاره چمتو وي. دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. تر بیا ښه وخت.